ماښام بیا کوت که نه هغه کیسټ و خوند یې درک خلک و بیا. خوشحاله شو چې وایي دا خو ډېر زبردست کار مونږ سره کې دوی ته هغه یو قانون پړاوه په بوت باندې به وختمه صحیح او هغه به زمونږ سیکرټري صاحب به ناست و رحیم زاده هغه به لیکل جی صاحب. رحیم زاده هغه به لیکل دا هغه به لیکل د ځان سره هغې له یو پوره یو کتابي شکل مونږ ورکړو چې ډېر زیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نمیر ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. نجیب الله نجیب یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام مشالونه کې حرکت وایم. قدرمنو کتونکو تاسو ته معلومه ده چې وخت په وخت باندې د دې علاقې د دې سیمې درانه خواږه مشران او همزوري راولو تاسو سره په پروګرام کې شریکو او دا هغه ګټورې خبرې چې هغه تاسو اورئ هم په دغه لړ کې نن موږ راغلي یو د ډېر قدرمن مشر حاجي بهرمن قدرمندو تاسو ته معلومه وي چې موخه چې دی دا یو داسې لوبه ده کومه چې د یوسفزو یو ډېر لوی اهمیت او مشهورتیا والا لوبه ده. دې لوبې ته یو ډېر خاص مقام حاصل دی. بیا په تېره د بونیر په سلارزو په علاقه باندې دا موخه او دا لوبه ډېره زیاته کېږي او که چېرې مونږ لږ وخت مخکې لاړ شو وګورو نو پخوا د نن نه 20 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې چې د انټرټینمنټ ذریعه صرف او صرف ټي وي او په دې علاقه باندې موخه وه. بیا به تاسو دا هم سیم کتلي چې په سوشل میډیا باندې نن سبا د هغې وخت د موخو زړې ویډیوګانې به تاسو کتلي چې په هغې کې چې دی هغه خوندي شوي دي او هغه تاسو ګورئ ډېر خوند او مزه تیلی. نو دغه ویډیوګانې کې به تاسو یو سړی لیدلی چې هغه په هغې کې خبرې کوي او هغه په هغې کې کمپیرینګ کوي او په هغې کې هغه کم نمایه خصوصیت او هغه اهمیت چې پکې چاته کم سړي ته حاصل دی نو هغه حاجي بهرمن حاجي صاحب دی چې زموږ سره ناست دی. د ټول نه لمبې خو حاجي صاحب تاسو ته په پروګرام کې په راتګ خیر کړی یم او مننه مو کوم د وخت راکولو. ډېره مهرباني حاجي صاحب نن سبا به تاسو هغه ویډیوګانې کتلي کومې چې د نن 20 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې تاسو کړي دي او په سوشل میډیا باندې خلک ګوري او ډېر په خوند او ډېر په مزه ترې اخلي او ډېر په شوق یې ګوري. تاسو به هم کتلي څه محسوسوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله صاحب تاسو ډېر مشکور یم. دا نمیر ټي وي تاسو چلوئ ا دې باندې ښې تاسو د خلکو انټرویوګانې او هغه آګهي او دا خلکو ته ورکوئ. نو دې لړ کې ما ته د عباسین صاحب یو شعر یادېږي وایي زما قام که په قامونو کې غمې دی زما قام که په قامونو کې غمې دی خو د علم پکې لږ شان د کمې دی. دا خبره ده چې دا ډېره د سوچ شعر دی. نو دا خو زموږ ارمان دی چې یاره زموږ په دې علاقه کې دغه شان تعلیم یافته هنرمندان او مفکران او قابلان خلک پیدا شي چې هغوی د علاقې له څه خدمت وکړي او د پښتنو له څه خدمت وکړي او دا زموږ د پښتانه او د علاقه د سوشل میډیا باندې دنیا ته وښیي. نو تاسو مشکور یم. نو تاسو چې د موخې تپوس وکړو نو موخه خو داسې مسله ده چې زه خپله په دې لوبه کې پوهېدم خو ما پکې ایز ا پلیر حصه نه ده اخیستې لکه یو کلاړي پکې زه نه یم پاتې شوی. وجه دا وه چې په وړوکوالي باندې خو دا زموږ د وړو لوبو چې کله جوار بورې دی چې ډنه مونږ خټې راواغستې دي خپل کلي جوړ کړي هغه چې په دیوالو ته پولې او ځانو په نینو باندې لوبې کولې نو هغه طریقه کار زموږ په ذهن کې وو. بیا ورو زموږ خو لین د ترانسپورټ نه مونږ دغه شي نه روزګار نه او دا به خلکو په دې حجرو کې کول او تماشې له خو بدلو. نو دا امیر محمد خان دی خدای وبخښي د کینګرګلۍ د زرین دی ورور مشر هغه دې چې ډېر لوی کلاړي ور دي دغه نه به د لیندي مندي وروړي باجوړ نه خلکو له دې هغه به دا کیسې کولې چې په دې صحابه کې لوبه کېږي هغه په پوینټونو کېږي حالانکې دلته په سرونو باندې کېده او دا سرونو والا یا د پوینټونو نه ټکې چې ما وي دا د علمي کلاړیان پې پوهېږي نو هغه به هغه کیسې کولې هغه یو پیره دې خلکو ته چې دا شی په دې ګراونډ کې کوو دا ټورنمنټ کوو چې دا دغه شي دا شی اسان شي. خدای شته زموږ په دې کلي کې پیره لوبه هلکانو مجرد لم څه په خفه کېدم په زړه کې چېره کلی دی که نه سړی خفه شي چېره دا خو نه ده په کار خو د هغې خلکو خو مجبوري وه تماشې له به راتله نو او اکثر پکې جګړې کېدې چې آخري دغه به راغی د وړې پړې ګزارونه نو دا واړه به کوټو ته ختلي وو نو چې د بل کلي یا د بل پلو سړی به پټه په ګټانو به ویشته او ډېر غلط د جهالت هغه ماحول و. ما وایي چې دا شی دی ګروند ته راوځي نه ښه به وي نو هغې راوخ کړو خو چې هغې راوخ کړو نو په هغه زما خیال دی 1988 کې نو بیا هغه ناکام شو ځکه چې دا لوبه ګوره کومه لوبه چې کېږي که نه نو د هرې لوبې د تماشایانو
او یاره د خلکو په یو ټیم باندې جوړي چې دی وګټي او دا بل دی بایلی دا کپټین خامخا خلک به یو طرف ته سبب بل طرف نو هغه کې دلته کې بس دغه مسله به جوړه شي چې تا یو امپایر به وي قسم خورم چې دا لګېدلې ده بل به دا خطا ده او په دې چې دغه شر به جوړ شو چې څوک به پړ کېده پړې ده بچا غاړه نه کې خدا په لوبه کې لکه پړې د غاړه کې خو ډېر ګران کار دی په وړه خوار سره خوشحالي نو هغه لوبه ورانه شوه بل کال چې دا جمع جنوري میاشت راغله نو دا بیا په دې ګراوند کې دا کلاډیان ناجمع شو یو لویه جرګه سره هردو جوړه شوه او دلته زه په دې دوايي دوکان ما په دې شو کې ما پسې رالو چې وای تراشه او موږ له باندې شي ته صدارت کې هغه که زه خوځګار نه مرور زه خو دې شي ته خوځګار نه مانه پدنا ته موږ سره په ما کې څه چل دی وی چې دا دې شي کې جنگ شر جوړیږي او دا تاسو بچی دنو چې خبرو کې څوک دار نشته پای کوم د یو عوامي خدمت ته د علاقې د کوم بغیر تنخانه بغیر لالچ کوم نه به پکې زما ټیم نه پکې چې کلاړی ما خو صرف یو وای تاسو ما سره تعاون کوئ چې څه خبرو کوم تاسو منئ او زما مرګرتیا کوئ کدا نه کوئی بیان کوم چې بس موږ ته تیار یو ٹھیک ده هغه موږ تقریبا ما 36 کا 38 ټیمان جمع کړو الو بشورو شو یاره نجیب الله صاحب په هر لوبه کې چې د شر په هر لوبه کې جګړه لګېدلې ده خطا ده د دمو کو د تعویذ کو د پکې دا وکړو خیر جی هغه سره ورو مرحلو سره هغه خدای پاک به الهامي ته ورمال هغه عقل شش په راکو ما دوی ته یو قانون پڑھاو په بوت په تبو ختمه او هغه به زمونږ سیکرټری شه بناستو رحیم زاده هغه به لیکل بیا موږ هغه د کم کړي د دې زمونږ ته جوړ دی او مانیزه دی زمونږ طرف او نو هغه رحیم زاده هغه به لیکل دا هغه به لیکل د سره هغه یو پورا یو کتابي شکل موږ ورکو چې ډیر زیات اکټونه پکې رالو او دومره قوانین موږ جوړول چې دا بدای خو زیات اختیار پکې بیا زما په نه باندې ورکو د دې کمیټې نه مې اپروول واغستو چیرې دا بس زیات اختیار بد امپایري چې امپایر څه فیصله وکړه باندې چیلنج کیږي اګه خطا ته اغلی کې دلی وی کلی کې د خطا وی دا ایمان دی او د امپایر نه بس جرمانه نه لای انا بداغه نه تاسو تاسو کو چې دا ولې دا کار بس تاسو امپایر کړی دی نو چې هغه د څه فیصله کوم باندې پدې به جنگ ختمي کې بل طریقې نشته هغه قانون په کې ولې کې شو بیا قانون لمونګه دومره شکل کو سید مسجد دی خدای وبخي هغه ته مې هغه بورډ جوړ کو دا کندو بابا سیما یو پورا غټ بورډ دی دیوالوم را جوړ کو ای باندې ټول شیخونه ولیکل او شیخ نمبر کوم اصول چې تاسو جوړ کړو اصول چې موږ جوړ کړو چې وای بچا بچا ګرځې ما خوندا قانون پته ته ګوري پدې کې برته بدلني خدای د پاسه بیا په هر یو گیم نو زه بدلم اول د خلکو سره په هر یو دا جی د ور دې موږ سلوټ ایمان جنگول یو میچ بسارو یو به ماسپخین نه پسو نو ار ورځ به کې دا شر او غیمه نو چې پاینل ته موږ رسیدو کنه زمونږ بچی دی نو خدای شو دا ګوخمالي شو بیا په پاینل کې بز لاړم ما دې ته لکه دا ریکارډینګ کوو ا دې لکه کیمرا راوړو او دا مطلب دی یو نایاب شیز به بیا اگر موږ بنیو یا بوډاګانو زموږ کشران به شي چې ګوره دا به پلان کې بالکل موږ چې ګورو موږ دا به پلان کې اوس ډیر خلک ته اوس نشته او دا مزب هم نه ماته سم نه اور ا دې چې دا شي ریکارډینګ موږ لاړو باغ نه 500 روپے منګوري نه کیمرا هم کم نه راوړه منګوري نه موږ راوړه دا به کرایا 500 روپے کرایا 500 روپے به 100 روپے تا کې یو ریکارډینګ وکړه یو ریکارډینګ 500 روپے پای وخت موږ ورکړه غټه کیسټ وی دا کیسټ نو بیا موږ هغه پیسې ورکړي سلسل روپیا چاله کدل پکې کاپی وکا نو داغه پای کې ډېری پیسې جمع شوې ناغه نجیب الله خان موږ هغه 89 کې نواسی چې دی نو هغه چې موږ دا ټورنمنت شروع کو ناغه ډېر په کامیابی سره د څنګه ټیم او د علي خان خیرو د دې تاج دی او د ولیداد دی مسؤل دی محمد عمر دی دا کسانو نو دا فائنل ته ورسېدل چې فائنل شروع شو یاره بیا په هغه ورځ باندې ما دکان بند کو او دې ته پکې ما خدای پاک لاله یو دغه راکو یو سوچ راکو چې هغه ګوري کې کلاډیانو پکې تعارف کو دا تاسو به کیسټ یو ګوري بالکل تاسو به تعارف دا پاره کې دا پلان کې دی او دا پلان کې کړی دی او دا نو هغه پکې وشو کلاډیان پکې ټول ریکارډینګ وشو بیا دا غینه پس د څه وخت چې هغه کلاډیانو غریبانو ا کیمرې د مخه خبرې نه شو کولای ما وداسې جنا ان خپل نوم ویل شو مونږ په هغه نومونه لیکلو چې زموږ خطا نشي نو هغه به وشو بیا موږ لو شروع کړه نو هغه موږ د کیمرا کې خو دا ته خو تیرانه مدلته
چې ما ماښام په ریکارډینګ پوره شو په اخره کې ورلم مازدیګر مالي نو هغه لوبه ختمه شوه صحیح چې ختمه شوه ما ماسخوتن په ما پسې د علي خان خیلو دې کسانو وګټله کپونه مپونه مو بابک وزیر هغه له موږ راوستو مشر بابا توتاله نه مشر بابک هغه په هغه وخت کې نشي پارټي کوم دا پکې وزیرو صحیح دا هغه موږ راوستو خو په ما د 14 کاله دې ټورنمنت د صدارت کړی دی یعنی د 2000 پورې دا چې د 2003 پورې 2003 پورې او خو ما دا پابندي لګولې چې کم ملمه موږ راشي یا تماشا ناشي لکه څوک دلته تقریر کوي کوڅه کې خو موږ ورچانه پیسې نه لو ها یو روپۍ پاکې سټو کې مخاري کې موږ چانه یو روپۍ نه راغستې صحیح خو دا ته تانه نه موږ رااله وخت را کو داړي راو صحیح هغه وشولاغه لوبه چې دی بیا وی سی آر دا کیسټ دغه نه راوړو دی مسول دي چې ته پیدا کړ په اجره کې ها ما پسې سوال جواب وکړ چې راشم دا کیسټ ګورو چې تر سره چې زرانه ما نجیب الله خان ما هغه کیسټ ته خپه شو ها چې دا هو هغه ته لري خلک دې بلی کې څوک پیژندل نشي او نه پدې کې چې نو کمنټري شته نه پدې کې خو بس یو ریکارډینګ نه کیږي اورا د دې خوښ پر نشي دغه چې پیسې لاړي او وخت ځای شو دا تیر شوی وخت دا واپس بیان راځي صحیح ځکه ژوند راغی کال له بخیر وو ها کال چې راغی جی بل کال 1990 ټیک 1990 چې راغی بیا موږ ټورنمنت جوړ کو په خلک دومره پته او دومره مزه ورکړی و چې هغه ټورنمنت ختم شو چې بیا بیان دا 1988 او 1990 چې دا د ټورنمنت لمبي ورځ ویني دا په لمبي ځل کې ټورنمنت جوړېدو دا دي 88 کې اول هغه یو کو ناکام شو کنه ټیک او پیر محمد خان مطلب دا نه مخکې نو شوی نو شو نه دا ډون به زرو 1990 کې بیا ټورنمنت 1989 کې ناکام شو 90 کې 1989 کې وشو 1990 کې بیا جوړ شو 90 کې موږ بیا وکړو ټیک ولې خلک پته مو چې بیا وکړي او وخت نه نو راغله چې خلکو ودا کول نه موږ خچ دنو یو دغه بکوا خسړیو ما کول چې د دې په مقابله چې په دې پر سره بالکل صدقه ونی شي دا سر شدت رانه د یو بل سره په کې دار نه چې ګوره تکړه ټیم لا په جنگ ور وسته ما یا په کور کې نه به خاصانه بدلو چې چا چا ورله بل وکي پای کې بدلیږي نه صحیح نو ډېر یو صفا شی مونږه چلو هغه جی بیا 1990 به چرای کې مونږه فائنل تر رسیدو خو پړم شین شو د ټیمانو سره خو رسید بیا دی لکان ته مایلانو کو چاغه اخیری لوبه چلګه سباله جامتونه وکي او نوې جامې وغوندې ځان سنبال سرونه وغوړ کوي او بنګجي وای او سپلې پاله کې تیار راشي ریکارډینګ وکي او بیا چې دنه کیمرې پر وړو صحیح چې بیا دا نه وای چې موږ خبر نو هغه بس خدای پاک یو دغه راکړه یو سوچ راکړه کیمرې ولا لکان لاړ راوستو کپونه راوړل خو دا کپونه مپونه نو کپونه راوړو او موږ ورنه دغه کیمرې ول چراغه ما وسې باغ ورو چټي کړ دکان مې بند ها کیمرې ما ولته چې کیمرې والا بای داسې وکړه کنه چې ته په کورسې نه کېنی ها ته به خپل کیمرې ته ولړ دی به په دیو غ پرته ای ها هغه کیمرې دی په ته بچولو خانه دا به پرته چې کله دا کې لاړی لیندره کوي کنه ها نو ته به بالکل فوکس کړې نږدې بږي صحیح نو چې ته ترانه نږدې کې ځان ریډي کی ریډي کې او دې گزار کې نو بیا به الته نخې ته برابر کې صحیح نو هغه بالکل را نږدې کې صحیح چې تیرې نږدې کې نو الته به واضح پته لګي چې دا ولګي دا خطا شو دا غینه پس دا غي د ریزلټ راشي نو به چا پیر په دې ګراوند کې په دې خلکو ګرځوا او کې ناسته په دې نه ګوري صحیح د موږ منو کې نه دا د ماخام پر دغه څه ولاړی هم ستړی کړو نو بس دا وکا هغه ته شه دی په لشه زه ته راو مګ ډایرکشن ته ما کو لکه د فلمي ډایرکټر غوندي نو هغه چې موږ هغه ماخام بیا کوت کنه نو کې شټو خلک خوشاله شو چې وای دا خو دې زبردست کار موږ سره کمنټري کوم چې استیدار کاند لکه موږ څو کمنټیټر راغی ها لوډ سپیکر رالی بیا خو د بازارګي یو موږ د ډاکټر شه وای نو زمانه یې دی صحیح نو هغه زړور شو هغه راغی او بس کې نه سو دا شیر بادر خان سره زمونږ ټیک تاج دارو او صحیح نو دې ما کمنټیټران شو ټیک باقي سکور بورډ د سید مجید بچلو یعنی دته کې تاسو خبره قطع کام خدای خبره مونږ ته پته ورګی دا چې د مخې فصل ارزو کې لمبه کمنټیټر زمو شیر بادر خان درو او دای سره د بازارګي ډاکټر صاحب دا کمنټیټرانو صحیح او سیګریټي زمونږ مخ سره دغه دا رحیم زاده جی نو دا او دې ما سره دا خستړې کړې دي ټول دا په ما کې څه چلنو ته دې تمام علاقې دي کینګرګره نانشیر بامپو بازار کې ګراړې جوړ لګاړې دې ټول خلکو جما سره به حالا تعاون کړي دي کوي تعاون نه کوم ما کې خپل هیڅ نو دا به ما چې دینو دا شی به سره نور رسیدلې او دې جما سره تعاون کړي دي او دې هغه تعاون ډیر مشکور یم چې دې کم یې ته ما ویلي چې بای دا کار
بد شي ته بد جرمانه ورکې ته اوټ شوي صحیح نو دی هغه پیسې را منلې ده ټیک نو په دې وجه باندې دا شی کامیاب شوی دی صحیح بیا ګورې جی چې په دې غره کې ته اوس ګاډی خېجې که نه او نو په دې کې ګاډی نشي تللی روډ نشته او خو چې کله روډ وته بیا هوار کم بیا هوارې شوې ګټې ته لرې شوې او ګاډی په یو ځل لاړ بیا خو به هر چا ګاډی ځي صحیح نو 14 کاله دغه شی د دې خلکو په تعاون سره چې جدي ما څه سره ګړم بل صدر ومه دا شی وچلېد نو چې وچلېد نو بیا جی په دې 2003 کې خدای رحم وکړو زه حج له لاړم صحیح نو شی به چې حج له لاړم نو چې رالم نو دې شی سیزنو تیار کړو ما ته وی راځي لکه ما زما په ذهن کې اوس د هغه ځای هغه نقشې پرتې دي هغه سوچونه ګرځي او دلته دا ډمامې او ډانسونه او دا زما ذهن نه قبلوي نو که څه ضرورت وي ما ته وایه زه به درځم خو تاسو دا 14 کاله زما سره پاتې شوئ نو چې څه دي تاسو زده کړي دي نو که څه رکاوټ ته به درځم خو لکه رکاوټ به نه وي اوس یې په خپله چلوئ نو بیا پکې یو خبر راته بله راغله شوه زه دا نه راغلی یم هلته خپل بیټه کې ناست یم خلک په خیالي له راځي مبارکۍ له راځي او زما دویمه ده که درېیمه ورځ ده د تاڼې نه راته ټلیفون وشو چې تانکستان هم دی ما چاو او زمونږ دا چوکۍ وه تاڼه زمونږ د پیر بابا وه چې څو راغلی دی تا تاڼې ته غواړي خیر دی وایي چې ته راشه نو لکه زه خو نه په دې ساعت یې راشه ټلیفون یعنې اوس تاسو سره پای وخت کې کور سوټ لګېدلی و که نه PTCL نو رالم چې رالم تاڼې ته اوس زما د ملګري دي چاړاګې د بازارګي ولي دا ډېر ښه کسان دي تاڼه کې ناست نو دا په دې لوبه کې چاته فایرنګ شوی هوایي ډزې پکې شوې وې خوشحالۍ نه یو بل سره توران شو صحیح نو چا پکې ګټې شګې ویشتې وه چا پکې هوایي فایرنګ کړی د هغې ډایري لاړه پیر بابا د سیچو ته نو هغه راغی چې بهی دا لوبه کېږي او تپوس چا نه دی کړی او دا دي د چې رالم د سیچو سره مې خیر په خیر وکړو د پلانګۍ ته یې ما چې خبره څه ده د دې دا چې کار دي لوبه کې وران شو ورانې شوی دی فایرنګ شوی دی موږ اوس د ډي سي رالیږلي یو ایچ پي رالیږلي یو چې دغلته کې دې څوک مشران دي پرچه پې وکړه نو دوی و چې زموږ صدر دی په تا پرچه کوو او زموږ سره بځې ما یا بسم الله او زه د دې صدر یم اوس زه به تاسو څه ووایم بلکل زما پلان کې نوم دی زه د دې صدر یم او پرچه ما باندې وکړه او چې څه دی خوښه یې به کوو چې دا اپندسي په خوله کې نه و دا هلکان نه سره یاره جو ما ته وی زه جو صدر صاحب دا شی به پرېږدو وایي ستا خوښه ده خو د مینت نه کومه فایرنګ شوی دی زه ذمهواري قبلوم زه خو په مکه کې ناست وم او په مدینه کې ناست وم خو چې رالم دا مې ملګري وو ادي په ما وي چې دی صدر زه خو بیا تقلید نه وم ما ته ټیک دی نو دغه پکې یو داسې خبر راغلی وه خو بیا هو خدای خیر کړو خبره کټ شو بهرمن اجازه برا سرناست قدرمندو کتونکو د سوال خو پکې خبره نه پرېښې بهرحال اخر کې به یو څو سوالات نور وکړم دا یو وخت د ټول نه ښه پړي ستاسو په نظر کې هغه وخت چې ډېر ښه کلاړیان وو مثلا دا چې زموږ په کلي کې تاش ښه کلاړي وو د اولدار صاحب زوی او د بازارګي په ټیم کې کلاړیان دي د بازارګي نامي ګرامي کلاړیان دي زه ته وایم چې د هغو په ټیم کې که یو یا دوه کسه خو ته ته وایم د هغو ټول ټیم A1 دی او داسې په نانسیر کې هم شته نور شریف نومې دی په بامبوغه کې هم ښه کلاړیان دي خو لکه چې دا په جمع کلاړیان ډېر نه که نه په یو کلاړي تو باندې کار نه کېږي او ښه کلاړیان پکې بیا د څنګه وو د میا خانو په لنډو ټکو کې دا هغې وخت د ټول نه یادګاره لوبه چې تاسو ته یاد چې تاسو نه نه هېرېږي کومه یوه ده یاره چې لوبې خو هره یادګار هغه ټولې دلچسپې وې خو زموږ د دې صوبې یو 100 کاله وشو چې دا زموږ صوبه شوې وه دلته ډي سي صاحب ناست و په دې ډګر کې نو هغه په نوټس کې راوسته چې یاره موږ به لوبې کوو د 100 ساله جشن به مناوو د صوبې نو دا یو مقامي لوبه ده چې دا پکې وکړو دا هغې وخت سره بیا 2000 که 2001 څه شی خوا کیسټو کې دي نو زه ولګېدم هغه په هغه وخت کې یو علم خان دغه د ناظم و د زموږ د یونیکورسل دا هغې یونیکورسل فضلربي نو ما د دې په نوم باندې ټیمان جوړ کړو چې فضلربي لیون او د علم خان لیون او په دې باندې هغه سرکاري طور باندې دا ذمهواري واچوله چې دا لوبه کوو د دې به تاسو سپانسرشپ پکوئ نو هغه ډګر دلته کې ډي سي صاحب راغلی او موږ ټینټونه مې دلته لګولي او زه خالي پروت دلته دا باندې نه وي نو زما د دوکان په شا باندې
نو دلته موږ هغه ټینټونه لګولي وو دغه موږ جوړ کړی سټیج میج او ډېر دغه ډي سي صاحب راغلی وو سرزمین خان پکې دغه د چیرمین د ضلعي محمد خان لالا پکې د نائب چیرمین د بټۍ هغه پکې راغلی وو افضل خان دی او دا ټول قریب الرحمن دی غټ غټ لیډران راغلي وو نو هغه دلته کې بیا هغه ډي سي صاحب سره موږ هغه دغه وکړو هغه دغه د مخکې موږ څلور شپږ ګزارونه اخري وکړو هغه ټیمانو فیصله وشو هغه بیا د وخت مناسب و 50,000 روپۍ چې دی نو موږ له انعام درکړو کمیټې کمیټې را هغه تاسو یادګار یادګار و بس هغه هم پکې پروت دی اخري یو سوال دا وخت په لوبه کې او نننۍ وخت په لوبه کې څه فرق محسوسوئ یاره جی هغې کې یو داسې کار وکړه چې هغې وخت کې خو موږ صرف فی سبیل الله د قوم دپاره منډې ترړې ما او زما سره د تمامې علاقې والې پای کې زموږ سره حالش نه اوس خو د دې نه خلکو دوکانداري جوړه کړه اوس خو زه اورم تللی نه یم زما نه ملګري دې خفه کېږي نه خو د چا نه اورم و چې اوس خو دې داسې کوي چې دا دغه راولي دا لیډران څوک راولي و چې 50,000 روپۍ ورسره په ټیکه وکړي نو یې ټیم ته و چې 10,000 به تا نظر کو نورې به زمایي خدای چې داسې به یو کې بني خو به هر حال چې څوک راولي پیسې تیالي ما په خپل دې 13 کې ما چې دا خیر دا خو کرکټ کوم کې کېږي نن سبا سیاسي دا د دې نه جو شی روان شو که نه اوس خلکو دې نه کرکټ ته هم دا خبره لاړه اوس پکې لا کریم بورډ هم چاغو چې اوس خو پیسو هغه شی خلکو جوړ کړم نو ما سره چې کله په کمیټې کې 3,000 4,000 په وخت پاتې شوي دي او چې کوم یو ټیم فاینل ګټلی ما ورته اعلان ویلي دلته کې چې هلکه راشي پیسې والې دلته به ډوډۍ وخورئ او په سال راغلي دي او هغه ټیم له ما روپۍ ورکړي 1 روپۍ مې ځان ته نه ده پرېښودی په اخر کې کتونکو ته یو وړوکی پیغام به څه ورکوئ د لوبو په حوالې سره د لوبې په حوالې سره خو به زه کتونکو ته کھلاړیانو ته کتونکو ته دواړو ته کھلاړیانو ته خو به دا ووایم چې ګوره مهرباني وکړئ په هره لوبه کې ګټه ومي او تاوان وي بیداد ومي ګوره ګټه خو هر سړی مني خو کھلاړي هغه دی که نه سپورټس مین سپیرټ چې څه ته وایي په انګریزۍ کې کھلاړي هغه دی چې هغه هار ومني په خوشحالي ومني او دا وایي چې ځکه څه کال ما بیله کال له به وګټم بیا به وګټم او دا ته ډېر محنت کړی د حق او هغه سره په اخره کې لاس میلاو کې غاړه وځي ته او چې دا طبیعت ته خراب کړي نو خو جوړېږي نه بل نن سبا داسې دور دی چې هر څه ښکارېږي هر څه ښکارېږي څه پناه کېږي نه نو دې وجې نه چې دوی د صبر نه کارلي او تماشایان دې دا مهرباني کوي چې جذبات دې حد ته درځي چې د خلکو په منځ کې جګړه جوړه شي انشاءالله تعالی مونږ به ستاسو سره یو پروګرام بلوږدو او انشاءالله په دې نږدې وخت کې موږ شروع کېدو والم د زمونږ د علاقې چې کوم نامي ګرامي کلډیان دي چې پای کې یو تاج نه دی ولیدا صدر صاحب چاړاګي صاحب دی چاړاګي او دا نو مرګ ټول به راولو دا به تاسو په تاسو سره موږ راولو یو پروګرام کوو دا خیر ان شاء الله او تاسو نه اجازه تاسو ډیره مننه کوم ډیره مهرباني ډیره خدای کامیاب کا او خدای په خپل مقصد کې کامیاب شته ډیره مهرباني چې د علاقې او د خلکو او د نوجوانانو خدمت کې الله دې اجر درکړي ډیره مهرباني اسلام علیکم اجي قدرمنو کتونکو د اجي بهرمن صاحب سره تاسو را خوندور مرکه وکړه تاسو ته بدرم تاسو خوشو ان شاء الله تعالی تر بل پروګرام بدر نجات واړم هغه مور چرته مې حدا باد راته په لوی الله مسپارم د الله پامان